دوستانو راځئ دا ویډیو وګورو، ډېره خوندوره ویډیو ده. کباړ کار کوم. کباړ کار دی. څومره پیسې ګټې مړ ما ته ووایه نن. 1000 2000 د ورځې؟ د ورځې؟ د ورځې. او د میاشتې؟ د میاشتې 50000 60000. میاشتې د 50000؟ سیریسلی؟ ګپ نه علاوه؟ ګپ نه. هلته خو موږ نه زیات ګټې مړه بیا. دا څه مطلب دی کې څه هغه دی؟ الو بس کباړ الو بس کنه. چېرته نه اخلي کباړ؟ حیات آباد کې ګرځو. حیات آباد کې څه څه کباړ کې څه څه وي؟ هر څه یې. څه سامانونه. څنګه سامانونه؟ اوسپنه سکریپ یو شی بل شی بوتل هر څه. اواز څنګه کوئ تاسو؟ وکړه کنه نو دې کې شرم نشته، دا خو ستا کار. کباړي اواز ده بس کنه. وکړه کنه. نظر یې کړم. او ته څومره ګټې؟ ته څومره ګټې؟ زمون ګودام ده. ستاسو څومره ګودام نه؟ بس 2,50,000. 2 लाख या 2,50,000؟ ښه. او ته څنګه اواز ورکړې؟ زه بس دې ما ته راوړي زما شاګردان دي. دا ستا شاګرد دي؟ دا ټول. اوهو دا ټول څومره دي؟ دا څومره دي؟ بس 11 کسان دي. او تا سره څومره میاشت کې پیسې راځي؟ تا ته ما ته راځي بس ګودام کې ناست یم. څومره پیسې خرچه راکوي بس 20,000 15,000 راکوي. ستا ګزاره کوي؟ میاشت او ډېر. ښه. او تا ته؟ بس من خپل کار موږ راوړل خرڅو. خلک هغه आवाज وباسي. کباړو ته څومره ګټې؟ موږ هم زه سیوه د ورځې یو 1200 روپۍ ګټو کار کوم. 12. او د میاشتې؟ د میاشتې بس د سیوه چې 10,000 روپۍ راځي. 10,000. تاسو ډېر پیسې نه ګټوئ؟ بس زمونږ کار هم داسې دی لکه پسري چوک کې دوکانونه وي، هغوی نه دا شیشې میشې راواخلو او بیا راوړو ګودام ته، هغه خرڅوو. بس خپل ګاډي او چنچیانې مرسم برابرې دي. ګاډۍ شته ته؟ واو کوم یوه؟ چنچي ده که نه؟ چنچي ده. او هغې کې راوړو. یو آیفون واخله که نه، دومره پیسې ګټې. آیفون هڅه شته ډېر خفه آیفون ده، راوګوره. دا خو ساده موبایل دی. نه بس دا ستا آیفون دی؟ دا زما آیفون دی. رقیب او دغه ماز نه مه یارېږه، خدای سر داسې راکړی دا به سر سره جنګېږي. کوم سر؟ دې کې خو ویښته هم نشته. دا به راوخېږي که نه، کله به راځي؟ میاشت بس به راشي.